السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. ما ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. Book1 Active English Language Beginner Program انګلیسی په پښتو ژبه پارت 8 اتم درس ده. اضافه حروف یا توري prepositions اضافه حروف یا توري preposition اضافه توري د کلمو یوه ډله ده چې د اسم، ضمیر یا عبارتونو څخه مخکې راځي. دا د سمت، وخت، ځای، اړیکو یا د شیانو د معرفي کولو لپاره کارول کیږي. ځینې مثالونه یې آف، په، آن، په، آد، په، ان په داخل کې او ټو، ته. مثال دا معنا لري. اوس راځو درس ته. 34مه صفحه ده، پیج 34 34مه صفحه ده. دلته مثال ان په داخل کې، آن د پاسه، انډر لاندې. په دې پوزیشنو باندې دلته کار کوو یا اضافي تورو باندې کار کوو. دلته ګوره دا میز دی، د دې لاندې شی نه دي او دا یوه المارۍ ده چې د دې په منځ کې شی نه دي. مثال دا هر یو دلته تشریح کیږي. The cat is on the table. دا پیشو چې دا په د پاسه د میز ده. ټیبل چې ته وایي؟ میز ته وایي. دغه میز ته ټیبل وایي. ډیسک چې دی هغه دفتري میز ته وایي چې روکونه او دغه لري او دفتري میز ته. داسې میز ته څه وایي؟ ټیبل. The doll is in the cupboard. دا ګوډۍ چې ده، ناوکۍ چې ده چیرته ده؟ ان په داخل د کبورډ، په داخل د چی ده؟ د المارۍ کې ده. کبورډ المارۍ، لکه دغسې المارۍ ته کبورډ وایي. مثلا په دې داخل کې ده. وایي دریم ته راځو. The dog is under the table. وایي دا سپی چې دی د چی لاندې دی؟ انډر لاندې. مثال د چی دی؟ د ټیبل، د میز. څلورم The basket is on the table. او دا باسکټ چې د مثال یا دا د خځلو ټوکرۍ چې ده دا چې ده په میز، د میز د پاسه ده. دلته د میز د پاسه. The ball is under the table. دا توپ چې دی وایي لاندې د میز دی. لاندې، انډر لاندې ته وایي. دا میز دی، دا لاندې. دا چې دی؟ دا توپ دی. The orange is in the cupboard. The orange is in the cupboard. نارنج چې ده چیرته ده؟ په داخل د المارۍ کې ده. وایي the teapot is in the cupboard. دغه چې ده، دا چاینکه چې ده په داخل د دې المارۍ کې ده. The telephone is on the table. وایي د تلیفون چې ده چیرته ده؟ on په د پاسه د څه شي؟ د دې میز ده. on the table د پاسه د میز ده. وایي راځو نهم ته. The bottle is under the table. The bottle is under the بوتل چې دی ګورې دا بوتل دا چې دی؟ انډر لاندې د چې دی؟ د ټیبل. اوس راځو 35مې صفحې ته. راځو مثال دلته لیکل شوي behind. behind معنا شاته، beside خواته، ترڅنګ. in front of مخکې، near نږدې. near نږدې، in front of مخکې، beside خواته یا next to یا behind چې ته وایي شاته.
په دې شکل سره راځو اول ته اول جملې ته راځو The girl is on the seat وای دا جلۍ چې د on په دغه چې د سیټ دا چوکۍ د چوکۍ ته سیټ د رقم چوکۍ ته چې سیټ on the seat په سیټ باندې ناسته ده په سیټ ده The tree is behind the seat وای دا ونه چې دا behind دغه ونه behind د چې ده دغه سیټ ده یعنی دغه چوکۍ شاته ده دا ونه behind چې ته وای شاته وای The seat is in front of the tree او دا سیټ چې ده دا چوکۍ چې ده دا مخکې د ونې ده ونه شاته ده او مخې ته چې ده چوکۍ ده in front of مخې ته وای The dog is beside the seat او دا سپی چې ده نږدې چې ده د سیټ ته دی نږدې ده چې ده د سیټ ته مثال دغه چوکۍ ته دې چوکۍ ته چې ده نږدې ده چې سپی The dog is near the girl دا سپی چې ده نږدې ده چې ده د انجلۍ ته near نږدې ته وایي near نږدې ته وایي مثال نږدې ده د انجلۍ ته دا پیشو د دې نه لرې ده The cat is not near the dog وایي دا پیشو چې ده نه ده نږدې چېرته د سپي ته وایي سپي ته نږدې نه ده چې ده not نه not معنا دلته چې ده نه not څه معنا لري نه وایي نه ده نږدې کله دا منفي کېږي یا ورته چې the cat is far from the dog دا چې د مثال لرې ده د پیشو د چې نه د سپي نه او یا په دې شکل the cat is not near the dog او دا پیشو چې ده نږدې نه ده چې شته سپي ته دا پیشو ګوره دا پیشاکه read aloud ear غوږ دا چې ته وایي غوږ سی ساحل سیټ دغه چوکۍ ته وایي نیر نږدې ټي پاټ چاینکه ټیچر معلم راځو شپږ دېرشمې صفحې ته پیج 36 راځو adjective ته adjectives صفت یا صفتونه adjectives صفتونه راځو اول ته په دې کې چې ده چې مختلف ډول باندې مثلا تاسو پریکټیس لپاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ او پریکټیس وکړئ په بېلابېل شکلونو سره دا جملې راته وایي چې تاسو په دې جملو باندې پوه شئ چې مثلا څنګه باید یو جمله جوړه کړئ لکه دا چې تاسو وایئ په دې باندې ځان پوه کړئ او بیا خپله مثال یو بل شي ته همدغسې جملې جوړې کړئ لکه دلته لیکلي the cat is small دا پیشو چې ده چې ده کوچنی ده دا سمال چې ده دا چې ده adjective صفت ده یعنی دا کوچنیواله ده د پیشو چې ده دا چې ده صفت ده که نه مثلا چې کوچنی ده it is a small cat یا cat دغه وړه چې ده پیشو ده دا سمال دلته بیا چې شو صفت شو it is not a big cat دا یوه لویه پیشو نه ده مثلا not a big cat دا یو لویه پیشو نه ده دا هم صفت شو چې مثلا not a big یعنی معنی دا شو چې بیرته چه شو سمال شو کنه مثلا په دې شکل سره ګوره دا جملې جوړ شي یو پیشو مثلا چې دا پیشو وړه ده په درې جملې مختلفې ویلي ګوره دا کوچنی پیشو ده the cat is small it is a small cat it is not a big cat مثال درې واړه ګوره د کوچنیوالي لپاره وکارول شول داسې نه ده چې مثلا تاسو ته یوه جمله ووایه ټول همدا شی ده د دې نه بل جمله نشي ویلی خو نه دغسې جملې جوړولی شئ مثال درې بېلابېلې جملې دې ته جوړ کړي تاسو کولی شئ چې نورې جملې هم جوړې کړئ یو بل شي ته جوړ کړئ لکه د کار is small دا موټر چې دی وړوکی دی it is a small car دا یو کوچنی موټر دی it is not a big car دا یو لوی موټر نه دی راځو دویم ته where the woman is old she is an old woman and ولې راغله دلته old چې دی مثال دلته دا دغه ده واول باندې شروع شوی نو ان ورته راغلی دی old په خپله چې دی صفت دی the woman is old دا ښځه زړه ده په خپله دا زوړوالی د دې څه شو صفت شو adjective مثال she is an old woman دا یوه زړه ښځه ده she is not a young woman دا یوه ځوانه ښځه نه ده نو چې ځوانه ښځه نه ده خو زړه شوه بیرته مختلف young دلته چې ده صفت
مثال دا دغه دی. راځو دریم ته the dog is long وایي دا سپی چې دی اوږد دی. دا long چې دی دا دلته چې ده صفت دی. it is a long dog دا یو اوږد سپی دی. it is not a short dog دا یو کوچنی سپی نه دی. مثال د دې صفت دی. مثال ګوري دا اوږد دی. راځو څلورم ته the boy is thin دا هلک چې دی چې خوار دی. صحیح ده. he is thin boy دا یو خوار هلک دی یا نری هلک دی. he is not a fat boy دا یو پنډ یا چاغ هلک نه دی. پنځم the cat is dirty دا یو خیرن نه پیشو ده. دا خیرنه چې شوه مثال دا چې شو دلته د دې صفت شو. it is a dirty cat دا dirty چې ده دا د دې صفت ده. it is not a clean cat دا یو پاکه پیشو نه ده. clean دلته چې شو صفت شو. the man is unhappy دا سړی چې ده خوشحاله نه ده. unhappy خوشحاله unhappy خوشحاله نه ده. دا خوشحاله هم د دې یو صفت ده یا دا خفګان هم د دې یو صفت ده. he is an unhappy man unhappy ګوره دا unhappy په یو باندې شروع شوی دلته ان راغلی. he is an unhappy man ځکه چې دا په واویل باندې شروع شوی نو دلته ورته ان راغلی. که په واویل شروع شوی نه بیا ورته راته مثلا he is not a happy man ګوره دا happy چې دی په h باندې شروع شوی دا h دی واویل نه دی نو دلته راغلی. یو ان یو he is an unhappy man دا یو خفه سړی دی. he is not a happy man دا یو خوشحاله سړی نه دی. page 37 ودېرشمه پاڼه adjectives صفتونه. اوس راځو اول ته the green ball is in the basket وایي دا شین توپ چې دی green دلته چې دی صفت ده. black basket دا چې دی دا black دلته چې دی صفت ده. وایي the green ball is in په داخل د in دلته چې دی په داخل د دې باسکټ ټوکرۍ کې دی. صحیح ده. راځو دویم ته دلته ګوره دوه کتابونه دي. the thin book is on the fat book وایي دا نری کتاب چې دی د پنډ کتاب ډبل کتاب د پیړ کتاب د پاسه دی. وایي the thin book is under the fat book مثال دا نری کتاب چې دی نری دلته صفت دی فت د صفت دی. the thin book is under the fat book وایي د دې چې دی لاندې دی. څلورم ته راځو the thin book is behind the fat book وایي دا نری کتاب چې دی شاته behind چې ته وایي شاته د چې د پنډ کتاب دی یعنی لوی ډبل پیړ کتاب دی. پنځم the tall tree is beside خواته د اوږده ونه چې د خواته د small house د چې ده د کوچني کور د small دلته صفت دی. مثال او tall د tree دلته tall صفت دی. 6 شپږم the tall tree is near the small house وایي دا جګه ونه چې ده نږدې ده نږدې ګوره دا behind و دا نږدې ده ورسره فاصله لري ورسره. next to بیخي یا beside بیخي نه ده دا beside ده ګوره ډېر نږدې ده. دا near ده دومره فاصله یعنې څه فاصله لري سره نو د near beside ترمنځ فرق باندې پوه شئ. beside بیخي نږدې ورسره او near یو څه لږ معمولي لري ورسره خو نږدې. راځو اووم ته the tall tree is in front of the small house in front of چې دی دا مخې ته یعنې مخکې وایي the tall tree دا اوږده ونه چې ده is in front of the small house د دې کوچني کور مخې ته ده که نه. راځو read aloud په لوړ اواز لوستل یا په جګ اواز لوستل. all A-double-L مثال دا اوس مثال په دې تورو کې دا A-double-L راځي لکه ball توپ wall دیوال small ball یو کوچنی توپ
a tall wall tall jig یو جیگ دیوال جیگ دیوال اوږد نه جیگ دیوال یو جیگ دیوال revision test 4 دلته مثال دا چې د بیا کتنه ده د بیا کتنې ازموینه ده مثال د تاسو ازمویي چې مثال دا شیونه تاسو زده کړي دي کنه دي مثال اول د دویم د دریم د څلورم د پنځم د شپږم اووم اتم نهم دې دپاره به تاسو جملې جوړې کوئ میک جوړول ته وایي sentences جملې like these د دې په شانتې د دې جملو په شانتې جملې جوړې کوي مثال د درې نمونې د ماډل درکړی او نمونه یې درکړې ده د دې درې نمونو په شکل باندې تاسو کولی شئ چې د دې ټول لپاره پریکټس وکړئ او جملې جوړې کړئ ځکه دا شی نه تاسو ویلی دي Is the car small? No, it is not small. It's big. وای آیا دا موټر چې دی کوچنی دی وای نه دا کوچنی نه دی It is not small. دا کوچنی نه دی It's big. دا لوی دی وای Is the shirt green? وای ها دغه کمیس چې دی دا چې دی شین دی دا ورته چې No, it is not blue. It is blue. No, it is blue. مثال وای It is not green. د سم ویل شي No, it is not green. It is blue. مثال دا شین نه دی دا چې دی ابي دی راځو وای This is a fat cat. وای دا چې دی یو چاغه پیشو ده څوک دی دریم دی چاغه پیشو ده مثال په دې شکل سره ګوره دا درې مثالونه درکړي نو دا شپږ په خپله تاسو به جوړ کړئ ځکه چې که دا ټول درته زه جوړوم نو بیا ستاسو کورنۍ دنده چې شی شوه نو تاسو باید خپل کورنۍ دنده وکړئ اوس راځو دلته ګوره میزه مې ښه المارۍ مې ښه چوکۍ مې ښه ده او نور شیونه هم دي اجناس هم دي حیوانات هم دي دلته مثال دي دپاره څنګه جملې وایي جوړ کړئ وایي میک سینټنسز جملې جوړې کړئ لایک دیز د دې په شان د دې ټول ته داسې چې دلته ایښي دي د دې لپاره جملې جوړې کړئ که چېرته نه پوهېږئ دا شیونه نه پېژنئ نو بېرته تیر اول سر د ویډیو ته ورشئ او وګورئ وایي The box is on the table. دا باکس چې دی په چی کې ده د پاسه د ټیبل دی د پاسه د دې میز دی ټیبل چې دی میز The blue ball is in the big box. وایي دغه توپ چې دی بلو بال په لوی باکس کې دی دلته په لوی باکس کې همداسې دی نور ته تاسو چې مثال په ان په داخل کې آن مثال انډر دا استعمال کوئ او د دې لپاره چې وکړئ جملې جوړې کړئ مننه چې تر دې دمه زما سره وې دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ د نورو سره یې شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي